کابل ښار کې د شیخ زاید روغتون د هیواد په کچه یو پرمختللی روغتون دی چې د درملنې بېلابېلې ښې اسانتیاوې لري. د روغتون مسؤلین وایي چې هلته 4 عملیات خونې شتون لري او د 24 ساعتونو لپاره په دغه روغتون کې روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي چې د اعصابو د جراحۍ او نورو برخو د ناروغانو درملنه ترسره کیږي او مجهز طبي وسایل او د بستر خونې هم پکې شتون لري. دلته د وطاق عاجل نه نیولی تر OPD پورې او بیا زموږ خپله د نیورو سرجري ډپارټمنټونه که هغه برین ډپارټمنټ دی او که هغه خپله د سپاین ډپارټمنټ دی یعنې د ملا ډپارټمنټ او د سر ډپارټمنټونه دي. خپله روغتون ته مریضان د 2 لارو نه راځي چې یو د OPD ډپارټمنټ او یو د ایمرجنسي یا عاجله خونه ده. مریضان راځي او دغه مریضان دلته کتل کیږي او د دوی معاینات تکمیلیږي. بیا که دغه مریضان د بستر وړي او د عملیات وړي دا بستر کیږي او که د نورو شفخانو مریضانی په شکل د ریفرل موږ نورو شفخانو ته لیږو او که د OPD مریضي نو موږ ورته دوا لیکو او کور ته لیږو. نو بیا په دویمه قدمه کې چې زموږ مریض د IPD مریضي یا د بستر مریضي موږ داخله بستر کې دلته بستر کوو. بیا هلته اختصاصي معاینات د عملیاتونو دپاره اجرا کیږي او بیا بله ورځ سلک کیږي او لست جوړیږي او عملیاتیږي. نو شکر الحمدلله په شیخ زاید روغتون کې موږ 4 OT ګانې لرو یعنې عملیات خانې لرو. زموږ په شیخ زاید روغتون کې خدمات 40 ساعته دي او بیا وروسته د ده نه چې دی عملیات شو بیا په څنګ کې موږ 2 ریکوري لرو هلته بستر کیږي. هغې ځینه که بیا ICU ته ضرورت یا ICU ته راځي بیا نورمال خپل وارډ ته راځي او بیا د هغې ځینه ډسچارج کیږي او بیا فالواب دپاره غوښتل کیږي. نو زموږ په مجموعي صورت سره په شیخ زاید روغتون کې 8 ډپارټمنټونه دي چې دا ټول د نیورو ساینس یوه څانګه یا یوه رشتې ته کار کوي چې که عاجله خونه ده که OPD ده که همدارنګه HDO ده که ICU داخله ده که جراحي ده او داخله اعصاب او جراحي اعصاب زموږ دا واردونه دي چې په مجموعي صورت سره او شفت ډپارټمنټ د کیفیت دی دا ټول په مجموعي صورت سره د جراحي مریضانو دپاره یا په مجموعي صورت سره د نیورو ساینس د مریضانو دپاره خدمات کوي او دغه روغتون چې دی همدې څانګې او همدغه مسلک دپاره جوړ شوی دی. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې د پخوا په پرتله د هر ډول ناروغانو د درملنې ښې اسانتیاوې رامنځته شوي دي او اوسمهال د ډیری ناروغانو درملنه په هیواد کې دننه په ښه توګه ترسره کیږي.